په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ په اړه یوه مهمه اندېښنه په مخدره موادو د خلکو روږدي یا احتیاط کېدل دي. دا ځکه چې ګڼ شمېر متعدین د نشه یي موادو د کارولو دپاره د یوې ستنې نه کار اخلي او بل ګڼ شمېر خلک یې له دې چې روغتیایي وضعیت یې ارزیابي شي افغانستان ته تګ راتګ کوي. د ایډز د خطرناکې ناروغۍ د وقایوي او معالجې په اړه باندې د ډاکټر سید عالم شینواري را سره دی او تل په شانتې هره یکشنبې په شان ډاکټر صاحب ستړي مه شئ پروګرام ته. مننه. لیدونکو ته که داسې واضح اول وویو چې د دې ایډز علایم څه رقم دي او دا څنګه پیدا کیږي اصلا؟ مننه. د یو خبره د ایډز د علایم په برخه کې هغه ضرور ده چې ویې کوم هغه دا ده چې داسې خلک هم شته چې هغه تر کلونو پورې علایم پکې نه ښکاره کیږي. مثلا داسې کس ایډز البته ایچ آی وي میکروب پکې موجود وي په وجود کې ول لسو کلو پورې هم حتی پکې علایم نه معلومیږي. ولې هغه څه هغه علایم چې معلومیږي هغه نظر دی ته چې په کومه مرحله کې دی دغه شخص یا ناروغ چې دی دا د انتان په کومه مرحله کې دی. هغه ابتدایي مراحلو کې وي په هغه اولو څو هفتو کې معمولا دغه کسان چې په دې میکروب باندې اخته شي د ریزش ډول علایم ځان کې ښیي. مثلا په ریزش کې چې کوم علایم په خلکو کې لیدل کېږي یا ټوخی او همداسې د وجود درد وي او تبه یې ورسره شدید د مفصلونو درد وي دا مشابه دغه لري هماغسې. بله مرحله چې هغه لږ زره مزمنه مرحله وي په هغې کې بیا شدیده کېږي. مثلا د حالات پکې ډېر وي بخارونه په خلکو باندې راجګي یعنی جلدي تکلیفونه همداسې هضمي تکلیفونه خلکو ته پیدا کېږي. ولې په ټولیزه توګه باندې چون دغه وایروس چې دی زمینه دې ته مساعدوي چې نور هغه فرصت طلبه انتانات یا ناروغۍ چې کولی شي انسان پې اخته شي هغوی ته دا زمینه چې کله مساعده کړه بیا د هغې اړونده علایم او نښې او نښانې په شخص کې ظاهره کېږي. د مثال په توګه باندې که یو انتان د هضمي جهاز مربوط وي نو هغه بیا د هضمي جهاز په برخه کې ډېر شدید حالات رامنځته کوي. صحیح دا عمده علایم هم همدا دي. یو بله برخه دا ده چې د دې وایروس هغه انتقال دپاره هغه چې انتقالیږي اسانه او هغه تر ټولو اصلي لاره خطر یې څه شی ده؟ دوه ډېرې عمده لارې لري چې د هغې لارې نه انتقالېږي. یو خو دا دی چې دا د مخدره توکي چې خلک استعمالوي په هغو کې دا کوم ستنې چې ککړې شوي هغه استعمالېږي. دا ډېره معموله طریقه ده چې په ما چې مقدمه کې ذکر کړل. بالکل. او بل په ضمن کې د جنسي جماع د لار نه هم انتقالېږي ځکه خو زمینه هر هغه شی چې د دغه وایروس انتقال د بیرون نه یا د یو شخص نه د بل شخص د وینې جریان ته کېږي هغه زمینه دې ته مساعدوي چې دا شخص په دې مرض باندې اخته شي. نو هغه کیدای شي هر هغه څه چې وینې سره په تماس کې راشي یا د وجود هغه کوم بعض ځانګړي مایعات چې هغوی سره په تماس کې راشي. په ټولیزه توګه باندې دا دوه برخې چې دي یو د جنسي جماعت د لار نه او بل په ضمن کې دا د ککړو ستنو د استفادې له وجې. یو بل تاسې مخکې مثلا ذکر وکړو چې یو تعداد کیدای شي چې وجود کې دغه ویروس اوسي مګر هم ډېر وخت پورې تشخیص نشي. په افغانستان کې که فکر وکړو ډېر خلک کیدلی شي چې که پوه هم اوسي د شرم نه مراجعه ونه کړي ډاکټر ته یا تشخیص دپاره داسې خلکو ته تاسو څه مشوره لرئ د یو ډاکټر په صفت؟ وګورئ ایچ آی وي ایډز داسې یوه ناروغي نه ده چې د ناوړه اړیکو له منځه رامنځته شي. دا داسې یو وایروس نه دی. ډېر داسې وایروسونه دي چې هغه د جنسي مقاربت د لارې نه د جماع د لارې نه انتقالېږي. ولې دومره بد نوم چې خلکو دې ته ورکړی هغوی ته نه ورکوي. حال دا چې دا نور ناروغیو نه خاص توپیر نه لري. یو وایروس دا دی یو وایروس مثلا ریزش دی چې ریزش رامنځته کوي. دې مسله کې هیڅ شرم نه دی په کار. دا داسې ناروغي ده اوس مثلا یو ماشوم د مور نه پیدا کېږي ماشوم خو هیڅ ګناه نه وي کړي کېدای شي هغه وایروس د مور نه ماشوم ته انتقال شي نو دا موږ نشو ویلی چې دا ماشوم بدنامه دی څه کیسه ده که نه. نو همداسې یو مور په ځان باندې خبر نه وي مثلا په یو ځای کې د وینې جریان یې داسې یو ځای کې یو ستنې سره برابرېږي چې هغه ککړه وي نو هغه هم په دې کې د دې ګناه نه ده. نو هدف دا دی چې دا مرض یعنې په بده سترګه باندې خلک باید ورته ونه ګوري او بل داسې ورته خلک ادامه ورکړي نو یوازې نه چې دغه شخص به دغه مرض له منځه وړي هغه د شخص سره چې بل څوک په تماس کې وي مثلا که یو مور وي او هغه په دې باندې اخته وي او هغه شرم وکړي او چا سره دغه خبره ذکر یاد نه کړي یا ډاکټر ته مراجعه ونه کړي نو دا خو خپل اولاد سره بیا ظلم دی. چې تاسو وایئ چې ساري د خامخا فامیل کورنۍ نږدې اقارب دا ټول چې تماس لري خطر د هغوی ژوند هم په خطر کې وي. یو بل اساسي پوښتنه دا ده چې د امریکا په شان پرمختللي هیوادونو کې ګورو که هغه څه چې اقدامات چې په پرمختللو هیوادونو کې د دې ایډز د له منځه وړلو یا درملنې دپاره کیږي دا څومره په افغانستان کې ممکن دي چې وشي؟ په افغانستان کې خو طبعا که مقایسه کوو مثلا د پرمختللو هیوادونو ته ډېری داسې شی نه دي چې په هغې کې یو څه وروسته پاتې موجود دی. ولې ښه والی دا دی چې دې ته یو نړیواله پاملرنه کېږي د ایچ آی وي ایډز ناروغۍ ته.
هغه څه امکانات چې دلته شته یو څه اندازه خصوصا د ټیسټ موضوع په ایچ آی وي ایډز ناروغي چې دا علاج نه لري یعنی یوازینی شی چې په دې برخه کې کولی شو هغه کنټرول دی هغه تداوي هغه درملنه چې کیږي چې دغه وایروس کنټرول شي او تکثر ونه کې زیات نشي او د انسان معمول شکل باندې عمر وکړي نو د دې لپاره بهترینه طریقه ټیسټونه دي چې ټیسټ په وخت باندې وشي وایروس که په شخص کې خدای نخواسته موجود وي هغه معلوم شي او بیا کنټرول شي نو ټیسټونه په افغانستان کې شته دي په کلینیکي مراکزو کې همیشه خلک په دې باندې مشکوک وي مثلا داسې یو ځای کې څه وخت تېر کړی وي چې داسې فکر کوي چې کېدای شي زه به په ایډز د ایچ آی وي وایروس باندې اخته شوی یم نو لاړ دي شي خپل ټیسټ وکړي ټیسټونه چې وکړه نور به دواګانې معمول شته دي او هغه یو ډول دوا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې امکانات شته دي چې خلک ترلاسه کړي او هغه کولی شي چې وایروس په وجود کې کنټرول کړي ستاسو تاکید دا چې ازموینه یا ټیسټ د اتمن معاینه د اتمن وکړي ټول مهمه خبره معاینه ده پر سوري ډیر تشکر ډاکټر سمانه د معلوماتونو کورم